Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology Chapter number 3 Biodiversity Lecture number 17. नन जमुंगा अहम टॉपिक दे Importance of Binomial Nomenclature. दा क्वेश्चन पे पेपर की तासुला दासिरात लेलेशी च what is the importance of binomial nomenclature? Discuss the importance of binomial nomenclature. Explain the importance of binomial nomenclature. او یا په دې شکل کې هم راتلی شي چې write the importance of binomial nomenclature. نو مطلب مخکې به یې سسیز لګولی وي یا به یې what لګولی وي یا به یې ډسکس لګولی وي یا به یې explain لګولی وي او یا به یې write لګولی وي او نور به دا سیز وي. صحیح شو؟ یا دا کوېسچن تاسو له په دې شکل کې هم راتلی شي چې significance of binomial nomenclature, need of binomial nomenclature, advantages of binomial nomenclature یا benefits of binomial nomenclature. که هر قسم سوال چې درله راغی د دې مطلب یو دی. ټیک شو؟ نو موږ راځو importance of binomial nomenclature لا یا مطلب دا نور چې کوم لفظونه دي چې یاره د دې ضرورت ولې راغی، د دې اهمیت ولې دی، د دې څه فایدې دي که نه، نو هغه زموږ سره چې کوم دی دلته ډسکس شوي دي. اولنی نمبر فایده دا ده، امپارټنس یې دا دی، سیګنیفیکنس یې دا دی چې single scientific name in the whole world. په غونډه دنیا کې مونږ صرف یو ساینټیفیک نیم د یو څیز دپاره استعمالوو، ډېر نه استعمالوو. لکه مونږ که اوس ووایو چې یاره یو کس به ووایي دا کاڼی دی، بل به ووایي دا ګټه ده، بل به ووایي دا تیږه ده، بل به ووایي دا بل څه شی دی که نه، نو مطلب یې دغه یو کاڼی دی. ټیک ده؟ څوک ورته کمر وایي، نو مطلب څیز یو دی او نمونه یې ډېر دي. خو زمونږ سره چې کوم باینامیل نامنکلیچر دی نو په باینامیل نامنکلیچر کې به د سیز یو سینګل نیم وي. صحیح ده که نه؟ لکه مطلب اونین چې کوم دی پیاز، دې ته په بایولوژي کې یا په ساینس کې څه وایي؟ ایلیم سپا. بس دا د دې ساینټیفیک نیم دی، په دې نوم باندې بل سیز نشته، پیاز ته ایلیم سپا وایي. ټیک ده؟ دویم نمبر دا دی avoid confusion created by local and ordinary names. avoid څه ته وایي؟ لر کول. او confusion څه ته وایي؟ چې یو کس پکې کنفیوز وي که نه، په شک کې. نو مطلب شک مک د دې نه لرې کېږي. لکه لوکل نیم کې اوس یو کس به ووایي چې کمر څه ته وایي، بل به ووایي چې ټیکه څه ته وایي، بل به وایي کاڼی څه ته وایي که نه. نو مطلب دا زموږ سره مختلف نومونه دي. نو دی چې دا کم کنفیوژن پیدا کړی دی، دا کم شک یې پیدا کړی دی چې بل انسان پې په اسانه باندې نه پوهېږي، نو باینامیل نامنکلیچر دا کنفیوژن اوایډ کړی دی، ختم کړی دی. لکه څنګه کوم چې زموږ سره لوکل او اورډینري نیمز دي که نه، لوکل علاقایي ته وایي او اورډینري عام نومونو ته وایي. لکه اوس اونین چې کوم دی دا د پیاز د انګلیش نوم دی. پیاز ته په اردو او پښتو کې پیاز وایي، په عربۍ کې ورته بصل وایي او په پنجابی کې ورته هم بصل ویلی شي. دغه شانتې وصل، ګنډه، دا چې کوم دی نو دا پنجابي نومونه دي. نو ګوره د پیاز څومره نومونه شول، دا خو صرف یو څو ما تاسو ته یاد کړل، نور به خدای خبر پیاز ته څومره نومونه ویلی کېږي او دا د پاکستان په سطح صرف دا نومونه دي. نو په غونډه دنیا کې به ورته څومره نومونه، یو سل نومونه خو به ورته ویلی کېږي. نو اوس یو کس به دا نور نومونه نه پېژني. خو یاد ساتئ چې په باینامیل نامنکلیچر کې ساینټیفیک نیم چې کوم دی نو دا به زموږ سره سینګل وي، دې کې به څه کنفیوژن نه وي او دا به هر چا ته معلوم وي. لکه ګورئ د پیاز چې کوم ساینټیفیک نیم دی بس هغه ایلیم سپا دی. اوس که پښتون دی خو هغه بایولوژیکل نیم استعمالوي نو هغه به دا نوم استعمالوي. که پنجابی دی، که انګریز دی، که چاینا والی دی، که عرب ممالک والی دی، که هر څوک دی نو دا نوم به ورته وایي. دا بس د پیاز سینګل ساینټیفیک نیم دی. ټیک ده؟ چې دې کنفیوژن اوایډ کړی دی، ختم کړی دی. درېیمه فایده یې څه ده زموږ سره، امپارټنس یې څه دی، اهمیت یې څه دی؟ more definite and precise than ordinary names. دا چې کوم زموږ سره باینامیل نامنکلیچر کې ساینټیفیک نیم دی نو دا more definite وي، یعنی مطلب معلوم وي، and precise او ټیک ټاک وي than ordinary names. دا عام نومونو نه دا معلوم نوم وي او ټیک ټاک نوم وي، په دې کې څه شک شوه نه وي. ټیک ده؟ څلورمه فایده دا ده چې universally accepted by people of all languages. تاسو ته ما وویل الریډي چې
څومره لینګویجز والا خلک دي، که پښتون دی، که پنجابی دی، که چاینیز والا دی، که انګلیش والا دی، که هر څوک دی، نو ټولو دا خبره یونیورسلی اکسپټ کړې ده. په غونډ یونیورس کې دا خبره اکسپټډ ده چې زمونږ سره چې کوم دی نو باینامیل نامنکلیچر کې چې کوم نوم دی نو هغه به آل لینګویجز والا څه کوي، تسلیموي به، مني به. ټیک ده. او دا زمونږ سره باینامیل نامنکلیچر والا چې کوم دغه دی نو دا خاص طور زمونږ سره موستلی دا په لاتینی زبان کې وي. ټیک ده. او په دې زبان باندې چاته څه اعتراض نشته. ټیک ده. 5 نمبر simplifies the study. study اسانه کړی ده. ولې study اسانه کړی ده؟ common generic name وي پکې، د جینس نیم یې common وي، د جینس نیم common وي. اگر که د سپیشیز نیم بدل وي خو د اولنی پارت چې د نوم کم دی دا جینس والا نو دا څه وي، دا common وي. ټیک ده که نه؟ یعنی common features یعنی resemblance وي، مطلب common خصوصیات وي، په دې وجه باندې resemblance مشابهت شو کوي د یو بل سره. لکه مثال کې طور پر که مونږ په پلانټس کې واخلو که نه، په بوټو کې، نو فیکس یو جینس دی، په دې کې زمونږ سره چې کوم دی نو دا مختلف قسم سپیشیز دي. نو مونږ چې کله باینامیل نومنکلیچر کې نومونه وایو نو مونږ دا خبره کړې ده چې دوه حصې به وي، یو به د جینس وي، یو به د سپیشي وي. نو ګورئ، فیکس ریلیجیوسا دا پیپل ټری ته وایي. ټیک ده. فیکس بنګالنسیس دا بنیان ټری ته وایي. او فیکس الاسټیکا دا ربر ټری ته وایي. نو ګوره مطلب زمونږ سره دا څه دي، دا چې کوم زمونږ سره 3 سپیشیز دي، د دوی چونکې جینس سیم دی، په دې وجه باندې مونږ دا خبره کوو چې د دوی فیچر څه دي، کامن دي، ریزمبلنس د یو بل سره مشابهت شو کوي، بس لږ ډېر د یو بل نه بدل دي، ګنې نور تقریبا یو شی دی. ټیک ده. دغه شانتي که مونږ انیملز له راشو، ځناورو له، نو فیلس دا کامن جینس دی او دا پکې سپیشیز دي. لکه ګورئ، فیلس کیټس دا کیټ ته وایي، پیشو ده. فیلس لیو دا لاین ته وایي. او فیلس ټایګرس دا چې کوم دی نو ټایګر ته وایي. ټیک ده. نو دا ټول کیټ، لاین، ټایګر دا ټول زمونږ سره چې کوم دی تقریبا یو شانتي دي، یو شانتي برید وي، یو شانتي چې کوم دی نو ریزمبلنس ورکوي، مشابهت ورکوي. نو په دې وجه باندې سټډي مونږ ته اسانه کړې ده، کامن جنریک نیم یې وي. ټیک ده. جینس نیم یې کامن وي. بل اگزامپل مونږ چې کوم دغه شانتي کارنیورس والا واخلو که نه، غوښه مخه چې خوري هغې ته مونږ کارنیورس وایو. نو لکه کینس لکه ته راشي، کینس جینس له، نو په دې کې دا سپیشیز زمونږ سره دي. ګورئ، کینس فیمیلیرس دا ډاګ ته وایي، سپي ته. کینس لیوپس دا وولف ته وایي، بیړیا، لیوو. او کینس آریس دا جیکل ته وایي یا جیکال ته. صحیح ده که نه؟ مطلب ګیدړ ته وایي. نو ګورئ، سپی، لیوو او ګیدړ دا تقریبا یو شان څیزونه دي. ټیک ده که نه؟ نو په دې وجه باندې د دوی جینس څه دی، کامن دی. نو مونږ ته سټډي اسانه کړې ده. که مونږ له یو څیز که مونږ له صرف کینس فیمیلیرس نوم راځي چې دا سپي ده وایي، نو که مونږ له دا کینس لیوپس او کینس آریس نوم راځي نو مونږ ته دومره اندازه لګي چې یاره دا چېرته د سپي سره تعلق ساتي، ځکه چې جینس یې سپي والا دی. ټیک ده. یعنې مطلب ریزمبلنس د هغوی سره شو کوي، مشابهت د هغوی د سپي سره چې کوم دی نو ساتي. لاست نمبر زمونږ سره د 6 نمبر indicate generic and evolutionary relationship. د دوی تعلق چې کوم دی د یو بل سره شو کېږي. نو دا هم په دې کې تاسو ته ایکسپلین شو چې یعنې مطلب جنریک نیم یې یو شان دی، په دې وجه باندې دا جنریک او ایولوشنري ریلیشنشپ شو کوي، موږ ته انډیکیټ کوي چې د دوی د یو بل سره تعلق سره دوی د چا نه راغلي دي، د چا د خاندان نه دي. ټیک ده.